السلام علیکم. نن زمونږ 5م نمبر کلاس دی د وکیبلري په حوالې سره. مونږ آلریډي ډسکس کړي دي 4 کلاسز. 4th لیکچر یې مونږ ډسکس کړي دي. نن 5م نمبر کلاس دی د وکیبلري په حوالې سره، د کروشل وکیبلري په حوالې سره، د اهم الفاظ او د هغه معنی په حوالې سره زمونږ کلاسز شروع دي، سیریز شروع دی. مونږ به وکیبلري ډسکس کوو او وکیبلري چې چا نه ورځي هغه له انګلیش هم نه ورځي. د وکیبلري نه بغیر انګلیش نه یادېږي. نو زموږ سره نن 5م نمبر کلاس دی. په دې کې به موږ اهم ورډز میننګ ډسکس کوو. فرسټ ورډ زموږ سره راسه دی اپروپریټ. اپروپریټ څه ته ویل کېږي؟ اپروپریټ ویل کېږي مناسب ته. یو کار مناسب یو نامناسب. نو کوم چې مناسب هغه ته څه ویل کېږي؟ اپروپریټ. فار ایگزامپل اټس اپروپریټ، دا مناسب دي. نو اټس اپروپریټ دا مناسب دي. مناسب ته څه ویل کېږي؟ اپروپریټ. بل دی ان اپروپریټ. ان اپروپریټ ویل کېږي نامناسب ته. چې کوم نامناسب کار هغه ته څه ویل کېږي؟ ان اپروپریټ. فار ایگزامپل اټس ان اپروپریټ، دا نامناسب دي. نو نامناسب ته څه ویل کېږي؟ ان اپروپریټ. بل زموږ سره ورډ دی اوایډ. اوایډ څه ته ویل کېږي؟ اوایډ ویل کېږي ځان ساتلې ته. فار ایگزامپل الله سبحانه وتعالی اوایډ اس فرام د ایول آی. الله دې موږ د بد نظر نه وساتي. د بد نظر نه موږ الله دې وساتي. اوایډ څه ته ویل کېږي؟ ساتلې ته، ځان ساتلې ته. بل دی زموږ سره بیهیو. بیهیو څه ته ویل کېږي؟ بیهیو ویل کېږي سلوک کولې ته، رویه کولې ته. هغه ته څه ویل کېږي؟ بیهیو ویل کېږي. فار ایگزامپل هی بیهیوز ویل، هغه ښه سلوک کوي، هغه ښه رویه کوي. یا هی بیهیوز ویل وین هیز فادر از اراوند، کله چې د هغه پلار یي بیا هغه ښه سلوک کوي. کام څه ته ویل کېږي؟ خاموش کېدل ته. دغه ته څه ویل کېږي؟ خاموش کېدل، غلی کېدل، دغه ته ویل کېږي کام. فار ایگزامپل کام ډاون، خاموش شه، غلی شه. کنسرن ویل کېږي فکرمند کېدل ته، پریشانه کېدل ته، په یو څیز سوچ کول ته څه ویل کېږي؟ کنسرن ویل کېږي. فار ایگزامپل I am very concerned about my brother. زه د خپل ورور په باره کې ډېر پریشانه یم، ډېر خفه یم. نو دغه د خفګان ته څه ویل کېږي؟ کنسرن ویل کېږي. بل زموږ څه ورډ دی ایکسپیکټ. ایکسپیکټ څه ته ویل کېږي؟ ایکسپیکټ ویل کېږي توقع کول، تمه کول، هغه ته ویل کېږي ایکسپیکټ. فار ایگزامپل I didn't expect this. ما د دې توقع نه وه کړې، ما د دې تمه نه وه کړې. فریکوینټلی. بل ورډ دی فریکوینټلی. فریکوینټلی څه ته ویل کېږي؟ فریکوینټلی ویل کېږي زیاتره. یو ځای ته زیاتره تلل، یو کار بار بار کول، زیاتره کول، نو هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي فریکوینټلی. فار ایگزامپل I visit there frequently. زه هلته زیاتره ځم، هلته بار بار ځم. بل زموږ څه ورډ دی هیبټ. هیبټ ویل کېږي عادت ته. فار ایگزامپل smoking is a bad habit. دا نشه چې کومه دا یو بد عادت دی. دا زموږ 5م نمبر کلاس د وکیبلري په